ملګرو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي وایي که تاسو په دنیا کې 3 شیانو کې یو هم ترلاسه کړئ نو تاسو په دې پوه شئ چې د دې دنیا او د آخرت نیکي مو لاسته راوړې ده. پوهېږئ چې هغه څه شي دي؟ اول هغه کس چې د الله جل جلاله دپاره د الله جل جلاله احکامو ته د رسېدو دپاره یو طرحه جوړه کړي او پر هغه ولاړ سي دا شخص. او دوهم یو ښه میرمن که تاسو پیدا کړئ، یو ښه ماینه، یو ښه ښځه چې هغه د الله جل جلاله په لاره کې ستا مددکاره واوسېږي. او درېیم نیک اولاد. نو په دغو درو کې وایي که تاسو یو هم لاسته راوړئ دا به ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت خوشبختي. نو که تاسو دا ایزلي ده چې تاسو یو ښه میرمن کولی سئ جوړه کړئ، ځکه چې ریاست ستاسو په لاس کې ده. ما څوک لا وویله نو تاسو خپله ښځه خپله ځان ته سمه کړئ او تاسو به یو خوشبخته ژوند لرئ او خوشحاله به یاست. او په مشترک ژوند کې یو شی ډیر مهم دی چې باید تاسو هم متوجه ورته واوسئ او په نړیواله سطحه دا منل سوې ده. هغه دا دی چې سکوت دی. بعض وخت باید موږ سکوت وکړو. ګرد عمر جنګ مو جنجالونه د دې څخه ځانونه وساتو او سکوت وکړو. او ښځو څخه زما دا غوښتنه ده چې ښځو ته دا ووایم چې یو انګلیسي ضرب المثال دی چې ډیر پخوانی ده، وایي د ښځو دپاره سکوت بهترین جوهر دی، بهترین نو څه دی. ځینې وخت باید موږ سکوت وکړو. دا زموږ اوسنۍ پیغلې سریالونه ګوري، فلمونه ګوري، هغه په فلمو کې هغه نجونې ناړې وهي پر میړه باندې ور حمله کوي، چپلاخه ورکوي. نو دا چمونه ګوري، هغوی دغه سوچ نه لري چې دا خو په مشترک ژوند کې دا کار باید ونه کړم، دا خو په مشترک ژوند کې لازم نه ده او دا هیڅوک هم نه کوي. تاسو خپل د مندو څه پوښتنه وکړئ. او په فلمو کې هم هغه څوک چې په ژوند کې کامیابه سوي هغوی سکوت اختیار کړی او هغوی انعطاف پذیره شخص کامیابه کیږي. لیکن دوی هغه منفي پوینټونه ځینې رااخلي او بیا یې په مشترک ژوند کې عملي کوي. نو دا د فلمو نړۍ څخه راووځي او حقیقي ژوند ته داخل سي. او په حقیقي ژوند کې باید احترام موجود وي، مهرباني موجوده وي او سکوت ډېر مهم ده چې په بعض مسایلو کې باید سکوت وکړو.